دا یوی خور سوال کړی دی وی په ما باندې یوی زنانه دا اعتراض کړی دی چې هغه د الحاد نه متاثره ده او په الله باندې اعتراضات کوي، پیغمبر باندې کوي، په شریعت باندې کوي، او موږ د انګریزانو په ملکونو کې اوسیږو. نو هغې یو حدیث ماته ذکر کړی دی چې دا څنګه شریعت دی چې په هغې کې پیغمبر دا وایي چې د خاوند نه به دا تپوس نه کېږي چې ده ولې خپله ښځه والې ده. دا خو ظلم شو د ښځې سره، او شریعت بلکل دروازه بنده کړه چې د خاوند نه به د سره تپوس نه کوي چې ده دا ښځه ولې والې ده. نو د دې به څه جواب کوو؟ نو زما زړه کې لږ شک پیدا شو. الجواب، اولنی خبره ده د انګریزانو په ملک کې د اوسېدو برکت دی. ځکه علما وایي چې د انګریزانو ملکونو ته چې څوک ځي د ضرورت دپاره، نو د هغې دپاره دا شرط دی چې د ده سره تقوا وي، او دویم دا چې د ده سره دومره علم وي چې د هغه ځي د خلکو د شبهاتو جواب پرې ورکولی شي. راځو دې حدیث له چې دې به څه جواب کوو. دا حدیث عمر بن خطاب رضی الله عنه روایت دی، امام نسائی راوړی، امام ابن ماجه، امام احمد راوړی، امام ابو داود هم راوړی. په هغې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لا یسأل الرجل فیما ضرب امرأته، د سړي نه به دا تپوس چرته هم نه کېږي چې د خپله ښځه ولې والې ده. دا حدیث یعنی محققین و علماو کمزوری کړی دی سندن. د دې په روایت کې په سند کې یو راوي راځي عبدالرحمن المسلی. د دې عبدالرحمن المسلی د لاسه دا روایت کمزوری دی، لکه غټ غټو علماو دا خبره کړې ده، امام ذهبي، امام ابن القطان او شیخ البانی رحمه الله، دې ټولو دا خبره کړې چې دا روایت سندن کمزوری دی. خو بعضو ورته صحیح ویلی دی. صحیح خبره خو دا چې دا روایت کمزوری دی، خو که بالفرض دا صحیح شي نو دې به څه جواب ورکوو؟ ګوره څو پورې چې د علماو سره خوا کې نه ناست، د هغه وخته پورې ته د دین په مسلو باندې پوهېدی نه شي. او زه دې خور ته دا وایم چې دا د سره انصاف نه دی چې معمولي خبره تا ته څوک راواچوي او په هغې سره ته شکي کېږي او ستا ایمان ګډوډ کېږي. دا اوس خبره نه شو. او دا خو د الله د دین دنیا دشمنان په د ځمکې په دې مخ باندې ګرځي، تا ته به څوک څه وایي، څوک به ته څه وایي، د اسلام په جامه کې یا د یهودو نصاراو د هندوانو په جامه کې ته به څه کوې؟ ډایرکټ به د خپل رب په کتاب کې شک کوې او د پیغمبر په حدیثونو کې به شک شروع کوې چې دا جي ماته یې ووایي داسې. دویمه خبره دا ده د یوې مسلې تا ته پته نشته نو ته پکې شکي کېږې څنګه؟ لکه اوس یو سړی دی د هغه نه تپوس وشو، اعتراض پې وشو، د سره علم نشتي، نو شکي کېږې څنګه ته؟ بلکې ته دلته ښه صفا خبره وکړه چې ما ته د دې مسلې پته نشتي، زه به د علماو نه تپوس وکړم بیا جواب درکړو. علماو نه که تا تپوس وکړو بیا د هغې نه بعد وایي چې ته شکي شوې او که شکي نه شوې. نو داسې ډېر علم دی د دې عوامو سره چې دوی ته څوک شبهه پیش کړي دی به شکي کېږي. نه تا ته دا حدیث معلوم دی، نه تا ته د دې حدیث شرحه معلومه ده، نه درته د دې مسلې حقیقت معلوم دی، نو ته په کوم بنیاد باندې شکي کېږي؟ یو سړي سره علم وي هغه څه خبره وکړي که نو چې کله څوک په تاسو باندې څه اعتراض پیش کړي، که هغه مسلماني او که غیر مسلم وي. اگر که مسلمان داسې اعتراضات نشي کولی، خو بعض نام نهاد شتي چې ظاهره کې هغه ځان ته مسلمانان وایي او دی هغه د کفارو ملګري او د دین دشمنان. نو اوس که په تا باندې څوک داسې اعتراض پیش کړي نو په ټکه ته دا مه وایه چې زه خو یې شکي کړم او زما خو د الله په کتاب کې شک پیدا شو یا په پیغمبر په باره کې مې شک پیدا شو. دا کوم ایمان شو؟ ایمان د مؤمن دا د غر په شاني، دا په دې خبرو باندې نه خوځېږي. او دا مضبوط یقین ساته چې کېدی نه شي چې د الله په کتاب کې د پیغمبر په حدیثونو کې په صحیح حدیثونو کې داسې خبرې چې هغه شک پیدا کوي سړي ته. او چې کله هم تا ته قرآن او حدیث کې څه اشکال راغی که نه، نو نسبت ته اشکال چا ته کوه؟ خپل دماغو ته کوه چې دا زما کم علمي ده، زما جهالت دی چې زه پرې نه یم پوه. ته به ډایرکټ چې د اشکال نسبت او د شک نسبت بیا قرآن او حدیث ته کې، ته چې دومره غټ سړی خو نه یې، خو داسې ووایه چې زما د دماغو کمزورتیا ده، زما د علم کمزورتیا ده، زه جاهل یم، زه ناپوه یم، زه په دې مسله نه یم پوه شوی. راشي د علماو سره کښېنه، زنګون مات کړه چې دې مسلې جواب درله درکوي که نه درکوي. او دا علما الله د دین چوکیداران پیدا کړي دي. دا کم چې سحر ماښام په علماو پسې لګي او خولې نه ستړي کي او د دوی غیبتونه او په دوی پسې خبرې، دا خلک کوم چې څوک پسې اعتراض وکړي دوی په علماو پسې واپس ځي.
نو دا علما الله د دین چوکیداران پیدا کړي د دوی په واسطه الله د دین حفاظت کړي او که د الله د توفیق نه بعد دا علما نه وي او دا اعتراضات په تاسو باندې دي بې دینو کړی او تاسو څه کول دي خپل دین سره او څه به هم کولی دي خپلې عقیدې سره په معمولي خبره به تاسو څه ویلی چې موږ شکیان شو او جواب یې نشته او جواب والا نشته الحمدلله موږ سره جواب والا شتي الله سړي پیدا کړي دي د هغه سړو په سینو کې علم پروت دی د قرآن او د حدیث هغه هر ټیم دې ته تیار دي هر ټیم دا هم نه چې اعتراض وشو 2-3 میاشتې بعد به دله جواب درکړي هر ټیم تیار دي دې ته نو اول خو دا حدیث سندن څه دی کمزور دی اوس بعضو علماو که دې ته صحیح ویلی یا موږ به دا وایو چې دا صحیح شو کمزوری نه شو هسې د پوه کولو لپاره دا صحیح شو نو راشه ته خو وګوره چې د دې معنی څه ده ته خو ظاهره کې حدیث ګورې چې د سړي نه تپوس مه کوو چې ښځه ولې والي خو ته د یو عالم نه تپوس وکړه چې د پیغمبر د دې خبرې څه مطلب دی په دې حدیث پسې مخکې شاته څه شتي څه قیصه شتي څه واقعه شتي چې پیغمبر دا خبره کړې ده نو د اهل علمو تفسیر د دې حدیث چې کم کړی دی هغه بالکل د عقل موافق دی او هغه دا دی علماو د دې حدیث وضاحت داسې کړی دی وی د خاوند نه به تپوس نه کوي چې ښځه یې ولې وهلې ده وی د دې مطلب دا دی چې چاله نه دی جایز چې د چا د کور د رازونو په باره کې تپوس وکړي مناسب نه ده دا خبره یعنی چاله نه دی جایز چې د یو سړي نه د هغه د کور د رازونو په باره کې تپوس وکړي دا د حدیث مطلب دی یو سړی راولګېد او خپله ښځه یې وواله او شریعت کې هم گنجایش دي چې کله ښځه یو داسې مرحلې ته ورسي چې هغه خبره نه اوري په هغې باندې نصیحت اثر نه کوي بدتمیزه ده بد اخلاقه ده د هغې تربیت کول غواړي د تربیت په یو مرحله دا ده چې ته یې ووایې دا خو الله اجازت ورکړی ده سورة النساء کې یو سړی راولګېد او خپله ښځه یې وواله اوس ته په ده پورې ښه دی چې ولې دې والده دا خو ته رازونه معلومې د کور د هغه ښځه د هغه والده او ځکه بعضو علماو دا خبره لیکلې ده سبحان الله ګوره ځکه علماو ته واپس کېده دا حل دی د هرې مسلې لکه امام ابن قدامه رحمه الله دا خبره لیکلې ده وی کیدی شي دې سړي دا ښځه وهلي د داسې مسلې د لاسه چې هغه د کوروالي سره تعلق ساتي دې ښځې وله خبره نه یې منلي بله د څه مسله تعلق ساتي دغې سره یا د بچو د راوړو مسله یا بله څه نو تاله چا دا گنجایش در کړی چې ته ترې دا تپوس کوو چې تا ولې وهلې ده دا خبره به هغه تا ته بیان کړي او که څه درته وایي نو دروغ به وایي نو په دروغو کې ستا د لاسه پرېوتو او د هغه ښځه ده الا یو ځای گنجایش دي علما وایي چې یو سړی معروف وي په بد اخلاقۍ او په بدتمیزۍ او په ظلم نو د ده نه به تپوس کېږي چې ښځه یې ولې والې ده ځکه چې هغه معروف دی چې دی د ښځې سره ظلم کوي زیاتې یې کوي نو د ده نه به نیکان خلک چې څوک جوړه راوستی شي دا کور برابرولی شي هغه پوهان خلک د ده نه تپوس کولی شي چې ته دا ښځه ولې وهې خو نور عام چاته دا گنجایش نشتی چې دا تپوسونه کوي چې ته دا خپله ښځه ولې وهې یو سړی دی دا ښځه بلکل وهي نه ښه دینداره سړی دی ښه تقوادار سړی یو ورځ یې ښځه وواله اوس دا سړی نه ظالم دی نه بد اخلاقه دی نه بدتمیزه دی خو څه مسله راغلې ده که د کور څه راز مسله ده د کمرې مسله ده کیدای شي د کټ مسله وي څه خبره خو شتي او ته پورې نښته نه نو ته ماته ووایه چې دا تا ولې والې ده دا د درنو خلکو کار دی که د سپکو د سپکو یعنې سړی دا تپوس د چا نه نشي کولی چې کله یو سړی په ظلم معروف نه یو ښه تقوادار سړی دی دیندار څوک چاته دا نشي ویلی دا نشي ویلی ته دا بچي ولې وهې بیا سړی داسې سړی نه دی خو چې دا بچي والي دی خو تربیت کې به ضرورت راغلی نو بیا لا دا تپوس شو چې تا خپله ښځه ولې والې ده یا یو سړی راولګېد د خپلې ښځې نه خفه شو ویې شړله د پلار کور ته او ته دا تپوسونه دې کوې چې ولې دې شړلې ده اوس ما ته شا به دا راز ووایه شا به ما ته دا هره خبره د کولو خو نه وي تا ته به اوس یو سړی د خپل کور تفصیل بیانوي چې زما د ښځې سره دا مسله وه دا وه
نو اوس هم څه خیال دی د دې شرح مبارک کې چې دا مناسب ده که نه ده؟ که دا حدیث صحیح شي او دا معنی ده نو دې کې څه دي؟ دې کې څه ظلم شتي؟ بلکې دا خو د شریعت رحم او کرم دی چې ستا د کور د رازونو خیال ساتي. دومره شریعت زمونږ د کور له زمونږ د معاشرې له عزت ورکړی دی چې دا مناسب نه دي. سبحان الله. ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي بدترین انسان سړی او بدترینه ښځه په خلکو کې هغه دي چې د شپې دا ښځه خاوند د یو بل سره میلاو شي، سحر بیا خلکو ته خپل رازونه بیانوي. دومره شریعت زمونږ د درنوالي زمونږ د عزت خیال ساتلی. یو سړی راولګي او په فیسبوک کې بیا تصویران ورکوي، دا خو ده ځان وشرموه. شریعت خو تا ته وایي چې رازونه مه بیانوه، ده د کمرې او دا زما د واده کمره ده او دا مې پلانې ده او دا علانې ده او تصویران ورکوي. یو سړی د خپلې ښځې سره جنګ کوي، څه مسلې او دا سړی په دې مشهور نه دی. لکه اوس یو سړی محله کې مشهور دی، ظالم دی، نو ده ته به ویلی کېږي چې ته دا خپله ښځه ولې وایي؟ منع شه د دې، دا به نه وایي، دا ظلم دی، دا زیاتې. نو امید دی چې خبره به واضحه وي که نه؟ نه ده واضحه؟ واضحه ده. والله اعلم.